محترم حاضرینو، تیره جمعه کې موږ د دې خبرې مذاکره کړې وه چې انسان ته الله تعالی امانت زندگی ورکړې ده او دې امانت زندگی کې د انسان پر ذمه باندې ډېر زیات حقوق راځي چې یو حقوق الله دی، یعنی د الله تعالی حقوق ادا کول، او دویم قسم حقوق العباد، یعنی د بندگانو حقونه ادا کول. او زه په خپلو مجلسو کې ډېره مذاکره د حقوق العباد ادا کولو کوم او ډېر ځله مجالسو کې د دې ډېر اهمیت ښکاره کوم. د هغې وجه دا یې که چیرې خدا نه خواسته د انسان څخه حقوق العبادو کې کمی اوسي، په هغې کې د انسان څخه کوتاهي اوسي، نو بیا د هغې تلافي کول، د هغې معافي کول انسان ته ډېره ګرانه او مشکله وي. نو چې د کوم چې تلافي او معافي سړي ته ګرانه او مشکله ده، نو ځکه د هغې ادا کولم د انسان په زندگی کې ډېر اهم بلل کیږي. او په ټولو بندگانو کې، په ټوله انسانیت کې چې انسان ته څومره قریب انسان بلل کیږي، هغه بنده دی، هغه انسان دی، هغه زنانه ده چې د بنده او د انسان په نکاح کې راغلی. چې کومه زنانه د انسان په نکاح کې راسي او د انسان په سر باندې ناستی او د انسان په کور کې د انسان سره د هغې زندگی تیریږي، نو په ټوله انسانیت او په ټولو بندگانو کې هغه سړي ته ډېره قریبه وي. لکه قرآن کریم هغې د انسان دپاره لباس بللی دی او نارینه د دې زنانې دپاره لباس بللی دی. لکه د لباس د انسان د جسد و د بدن سره څومره قریب او نږدې تعلق دی، دغه رقم د زنانې د نارینه سره د دومره نږدې تعلق دی. لکه د لباس د انسان د بدن سره څومره قریب تعلق دی، دغه رقم د نارینه هم د زنانې سره د دومره تعلق دی. او چې کله تعلق په درمیان کې سره ډیر سو، د هغې وجه دا ده چې د دوی په مابین کې د نکاح رشته ده، د دوی په مابین کې د نکاح قرابت دی او د دوی په درمیان کې د نکاح معاهده ده. او نکاح زموږ د ایمان کمال دی او نکاح زموږ د اسلامي تعلیماتو ډېره لویه حصه بلل کیږي. که چیرې یو نوجوان نارینه دی یا نوجوانه زنانه ده، هغې د بلوغ عمر ته ورسیږي چې هر څومره نیکه زندگی تیره کړي، هر څومره په عباداتو کې زندگی تیره کړي، لیکن چې در څو پورې هغې ازدواجي رشته پیدا کړې نه وي، چې در څو پورې هغې د نکاح طریقه او ترتیب نه وي جوړ شوی او د هغې د نکاح حقوق و فرایض ادا کړي نه وي، در هغې وخته پورې د ایمان کمال ته څوک نسي رسېدلی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، النکاح نصف الایمان، د انسان د ایمان نیمه حصه دا نکاح کول دی. او زموږ په دین کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت او عادت طریقه ده. ځکه علماو دا لیکلي دي، یو نارینه دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې هم دا راځي، یو نارینه دی، هغې د ځوانۍ عمر ته ورسېدی، لیکن در اوسه پورې لا د هغې د نکاح ترتیب نه برابر شوی، نو حدیثو کې دې نارینه ته مسکین ویل کیږي. او کومه زنانه چې د بلوغ حد ته ورسیږي او د هغې د نکاح ترتیب نه جوړ شوی، نو حدیثو کې دې ته مسکینه ویل کیږي. د دې وجه دا ده چې دا در دې عمره پورې او الله تعالی دې عمر ته رسولی دي او در اوسه پورې دې د ازدواج په رشته کې سره تړل سوي نه دي او در اوسه پورې د دوی په مابین کې د پیغمبر سنت طریقه نکاح پابنده سوې نه ده، نو ځکه دا قابل رحم دي او دې ته مسکین ویل کیږي او پر دې باندې دا د رحم مستحق بلل کیږي. لکه زموږ علماو دا لیکلي دي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثو کې هم دا راځي چې کله سړی په نکاح کې رالی، د نکاح په خاطر باندې الله تعالی د هغې د عباداتو اجر زیاتوي. چې کله یو نارینه په نکاح کې راس، یو زنانه په نکاح کې راس، نو بیا چې کله دا لمونځ کوي، الله تعالی د دې لمانځه د یو لمانځه عبادت په 21 لمانځو باندې ورشماري. د هغې وجه دا ده چې دې نارینه او زنانه خو د الله تعالی حقوق د ډېره مخکې سره ادا کول، لیکن اوس د دې پر ذمه باندې د بندگانو حقوق د نکاح د رشتې په شکل باندې رالی، نو دوی د هغې ادا کولو ته هم مجبوره دي.
او چې کله د انسان پر ذمه باندې ډېر حقوق راسي، د الله حقوق جلا دي، د بندگانو حقوق جلا دي، د زنانې حقوق جلا دي، د رشتیو د خرابت حقوق جلا دي، او چې انسان کله ډېر حقوق ادا کوي نو الله تعالی پر عباداتو باندې دته ډېر اجر ورکوي. نو د نکاح دا کولو سورسته که نارینه دی که زنانه دی چې یو عمل کوي الله تعالی په 21 اعمال ورشماري، چې یو لمونځ کوي الله تعالی په 21 لمونځو باندې د په عمل نامه کې لیکي. حضرت علی رضی الله عنه به خپلو شاګردانو ته ډېر وصیت کاوه، ول تاسو به د چند خبرو کې ډېره تلوار کوئ، د ټولو څه مخکې هغې به وې عجلوا بالفریضة قبل الفوت، چې کله فرضي لمونځ در باندې رالی په هغې کې ډېر تلواره کوئ، دستي ادا کوئ، پوتېدو قضا کېدو ته یې مه رسوئ. او عجلوا بالتوبة قبل الموت، چې کله د توبې شکل رالی په ګناه در څه وسو نو هغې مرګ ته مه رسوه، بلکې د مرګ د راتلو څه مخکې توبه کاږه. او چې کله کور کې مرده پیدا سو، قریبانو کې مرده پیدا سو، د هغې په کفن و دفن کې انتظار مه کوو، بلکې په هغې کې تعجیل او تلوار ده. چې کله ستا پر ذمه باندې د چا قرضه راله، د چا پور رالی، نو په هغې کې بیا انتظار او ځنډ مناسب نه دی، بلکې هغې دستي ادا کول. او چې په کور کې د سړي لور ده، د سړي خور ده، د سړي بچی دی، د سړي ورور دی، د سړي زوی دی، هغې د بلوغ حد ته ورسېدی، نو د هغې په نکاح کولو کې بیا ځنډ نه کول، په هغې کې تلوار کول. حضرت علی رضی الله عنه به خپلو متعلقینو ته د چند خبرو وصیت کوئ چې په دې کې تلوار مناسب دی. فرضي لمونځ چې در باندې فرض سو دستي به کوې، او د توبې ضرورت چې پیښ سو توبه به دستي کاږې، او چې کله مرده پیدا سو د هغې د کفن و دفن به دستي نظم جوړې، او چې کله قرض در باندې رالی د قرض د ادا کېدو فکر به دستي کوې، او چې کله کور کې نارینه او زنانه حد د بلوغ ته ورسېدو نو د هغې د رشتې ازدواج او د هغه رقم د نکاح تړلو بندوبست به ډېر ژر برابره. او دا یو مسلم حقیقت دی چې کله نارینه بلوغ ته ورسیږي، هغې ته الله تعالی د زندګۍ بهترین رفیقه، د زندګۍ بهترین ملګری په نصیب ورکړي. دا د دې نارینه دپاره ډېره لویه خوش قسمتي. او چې کله زنانه بلوغ حد ته ورسیږي، هغې ته د مهربانه خاوند په شکل باندې الله تعالی یو بهترین ملګری ور په نصیب کړي چې هغه د دې د حقوقو خیال ساتي، هغه پر دې باندې رحم کوي، هغه د دې سره د مینې او د محبت زندگی تیروي. دا د دې زنانې دپاره د ټولو نعمتو څخه لوی نعمت بلل کېږي. حضرت علی رضی الله عنه به ویل چې کوم چاته الله تعالی چند نعمتونه ورک نو دا دومره خوش قسمته انسان دی لکه الله تعالی چې دته د زندګۍ ټول نعمتونه ورک. اولنی نعمت حضرت علی رضی الله عنه وایي چې کله الله تعالی انسان ته ژبه ورکه شاکره، لسانا شاکره، چې کومه ژبه باندې دی د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. نن خو زموږ مصیبت دا دی د الله تعالی نعمتونه څومره زیات دي، لیکن د الله تعالی د نعمتو په خوراک کې د انسانانو غاښونه ختم سي، لیکن پر دې ژبه باندې د الله تعالی شکر نه جاری کیږي، او ژبه باندې الله تعالی همیشه د الله تعالی د نعمتونو څخه شکوي او ګیلې راځي. حضرت رابعه بصریه رحمه الله په باره کې راځي، یو نوجوان پر سر باندې پټۍ تړلې ده، ورته بچی ولې دې پټۍ تړلې ده؟ هغه ورته مورې پر سر مې درد دی، لکه کله چې د چا پر سر باندې درد وي نو هغه سر ټینګ وتړي. هغه ورته بچی د څو ورځو څه دي پر سر درد دی؟ ورته مورې نن دویمه ده چې پر سر مې درد دی. ورته عمر دې څو دی؟ ورته عمر مې 30 کاله دی. ورته بچی 30 کاله د الله تعالی نعمت ولو او پر سر دې درد نو، الله سالم بدن در کړی، لیکن د الله تعالی د شکر نشانه زما ستا پر سر باندې نه ولیدله. نن چې 2 ورځې ستا پر سر درد شو، د ناشکرۍ پټۍ دې بچی دستي پر سر باندې ښکاره سوه. نو نن خو د انسان په مزاج کې ناشکري ډېره زیاته ده. حضرت علی رضی الله عنه وایي چې کوم چاته الله تعالی لسان شاکر ورکله، شکر کښونکې ژبه ورکله، او وقلبا ذاکرا، او داسې زړه ورکړي چې هغې کې همیشه د الله تعالی ذکر دی، هغې کې د همیشه د الله تعالی یاد دی، او بدنا سالما، داسې بدن یې وله ورکړي چې هغې صحي دی، جوړ دی، هغې محنت کولی سي، مشقت کولی سي. نو ژبه شاکره ده او زړه ذاکر دی او بدن سالم دی، او الله تعالی رزق د الله تعالی د طرفه دی، لیکن الله تعالی دې بنده ته رزق پر خپل کور باندې ور نصیب کوي.
په رزق پسې دی مسافر نه دی. د رزق وعده الله تعالی کړی دی، لیکن ترتیبات الله تعالی جلا دي. څوک رزق په خپل کلي کې پیدا کوي، څوک یې په وطن کې پیدا کوي، څوک په رزق پسې مسافر دی، څوک د میاشتې سفرونه کوي، څوک د کلونو سفرونه ورپسې کوي. چې 4مه درجه کې الله تعالی د رزق پر کور باندې ورکوي، او 5مه درجه کې د الله تعالی داسې زنانه په نکاح باندې ولا ورکړه چې کله دی کور ته راسي نو د هغې په لیدلو باندې زړه خوشحاله سي. هغې د خپلو بچانو محافظه بولي، هغې د خپل ناموس محافظه بولي، هغې د خپل عزت محافظه بولي، هغې د خپل کور پالونکې زنانه او چې دی ورته وګوري نو په زړه کې خوشحالي پیدا سي چې دغه 5 شیان الله تعالی کم بنده ته ورکړو نو ګویا د دنیا ټولو نعمتونه د دې په نصیب سو، ځکه د دې څه زیات نعمتونه الله د دنیا کې نه دي پیدا کړي. نو نکاح تړل دا زموږ د دین ډېر اهم عمل دی چې کومه معاشره کې نکاح ختمه سي په هغه معاشره کې عفت او پاکدامني ختمه سي. چې په کومه معاشره کې د نکاح ترتیبات ختم سو نو په هغه معاشره کې بیا زنا او ګناه عامه سي. تاسو نن د هغې قومونو په حالاتو باندې ځان خبر کړئ چې کم قومونه د نکاح څخه د فرار او د تیښتې لار اختیاري او د نکاح ترتیبات نه مني. تاسو ورسئ د هغې په قومونو په ځایونو کې د هغې په علاقو کې د انسان د جنسي تسکین دپاره د فحایشي او د عریانۍ باقاعده اډې خلاصې دي چې سهار او ماښام انسانان په هغه کې خپله زندګي برباد. او زموږ شریعت انسان ته د پاکدامنۍ تعلیم ورکوي چې انسانه پاکدامنه زندګي به تیری او د پاکدامنۍ دپاره د ټولو څه اسانه لار د انسان دپاره نکاح ده چې کم څوک د نکاح په ترتیب کې رالی د هغې زندګي بیا په پاکدامني کې تیریدی سي. او که چیرې یو نکاح نه وي بیا خو یو نارینه زنانې ته په کم نظر ګوري. بیا نارینه صرف زنانه د وخت د تیرولو یو آله بولي او د لذت او د ټیم پاس یو ذریعه بولي. بیا نه زنانه ته څه حق ورکوي، نه د زنانې پالنه کوي، نه د زنانې د حقوقو ته تیار دی. بس د یو څه زمانې دپاره د زنانې سره د تسکین او د لذت وخت تیر سو، نور زنانه پر خپل مخ باندې غورځي. لیکن شریعت هغې نارینه او زنانه د نکاح په عقده کې د نکاح په کړۍ باندې د نکاح په معاهده باندې سره وتړل چې زنانه په دې باندې مکلفه ده چې دا به د خپل نارینه د حقوقو خیال ساتي او نارینه په دې باندې مکلف دی چې هغې به د خپلې زنانې د حقوقو خیال ساتي. او چې کله نکاح وسوله نو بیا خو زنانه د کور ملکه ده، بیا خو زنانه د کور شهزاده ده، بیا خو زنانه د کور مشره ده. بیا به خاوند هغې ته د قدر او د عزت او د احترام په نظر باندې ګوري. د ټولو څه مخکینی حق پر هغې باندې چې راځي د هغې د نفقې خیال به ساتي، د هغې د جامې خیال به ساتي، د هغې د لباس خیال به ساتي، د هغې د متوسطې خرچې خیال به ساتي. چې څومره زموږ اسلامي تعلیمات دي په یو ځای کې هم پر زنانه باندې د نانو نفقې د ګټلو ذمهواري نشته. زنانه چې کله ماشومه د لور په شکل ده نو پلار باندې دا ذمهواري ده چې د دې د نفقې بندوبست به کوي. چې کله د هغې څه لږه لویه سوله که چیرې پلار نه وي بیا پر رور باندې دا لازمه ده چې د دې د نفقې خیال به ساتي. او چې د هغې څه هم لږ مشره سوله د خاوند کور له وله ورله بیا پر خاوند باندې دا لازمه ده چې د دې د نفقې خیال به ساتي. او چې کله بوډۍ سوه سپین سرې سوله نو بیا پر بچانو باندې دا لازمه ده چې د دې خپلې مور د نفقې خیال به ساتي. نو ځکه زنانه شریعت په یو ځای کې نانو نفقې ته مجبوره کړې نه ده، بلکې د زنانې تعلق د نکاح په رشته باندې الله تعالی د نارینه سره تړلی دی او د زنانې د دې ټولو ترتیباتو ذمهواري الله تعالی پر نارینه باندې ایښې ده چې نارینه به د زنانې د دې ټولو ترتیباتو ذمهواري اخلي. لیکن مخکې ما درته ویل چې د نارینه او د زنانې چې کوم تعلق دی دا ډېر باریک تعلق دی او دې تعلق ته قرآن کریم لباس ویلی دی. او د لباس څخه په یو حال کې سړی فارغ کېدی نسی، د لباس په یو حال کې سړی بې حاجته کېدی نسی، د زنانې سم په یو حال کې سړی بې حاجته کېدی مستغني کېدی نسی. یو روایت کې راغلی دی چې الله تعالی حضرت حوا نه د حضرت آدم علیه السلام د پښتۍ څخه پیدا کړه، حالانکه د الله تعالی مخ ته د حضرت آدم علیه السلام ټوله جسم دی. الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د سره څه نه پیدا کوي. د دې دا معنا چې زنانه به دومره لوړه نه خېږي چې د سړي پر سر باندې کښېني.
او الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د پښو سم نه پیدا کوي. د دې دا معنا چې زنانه ته به دومره په سپک نظر باندې هم نه ګوري چې د هغې حیثیت د یو چمپل دی چې در کومه ځای ضرورت سو هلته یې وغورځو بس. نه، الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د جسد د نیمایصه د پشتۍ سه پیدا کی. دې کې دې ته اشاره ده چې دا به داسې ګرځي لکه خپل ځان چې ګرځي. دا به د ځان رفیقه بولې، دا به د ځان ملګری بولې، دا به د زندګۍ معاونه بولې، دا به د زندګۍ ساتي او د زندګۍ گزاره کوونکې بولې، او د دې به قدر کوي او د دې به احترام کوي او د دې د حقوقو به پوره خیال ساتي. ما درته ویل د زنانې او د خاوند په مابین کې ډېره باریکه رشته او ډېره قریبه زندګي. نو د ټولو څه مخکې اولنۍ د دې دوو دپاره ضروري خبره دا چې دا زندګي په الفت او محبت کې سره تېره سي، چې د هغې کومې اندروني مسلې راځي د خاوند او د زنانې هغې د باندې نه قریبانو ته نه غیر قریبانو ته ښکاره سي، بلکې د دې زندګي ډېره په الفت او محبت په پټه خوله باندې تېره سي. د هغې طریقه به څنګه وي؟ خاوند به د دې کور بادشاه ځان بولي او زنانه به د دې کور ملکه ځان بولي. او بادشاه چې څومره سنجیده وي د هغې دا نظام په ډېره سنجیده شکل باندې چلیږي. او د بادشاه سنجیدګي دا ده چې هغې به په کور کې چشم پوشي کوي، پر کشنۍ کشنۍ خبره به خپل رعیت نه راګرځي چې یاره نن ولې ډوډۍ سوځلې ده، یاره نن ولې په سالن کې مالګه زیاته سوې ده، نن ولې ډوډۍ ناوخته سوه، نن ولې بې وخته سوه. او که چیرې یو حاکم یو بادشاه پر دې کشنۍ کشنۍ خبرو باندې خپل رعیت راګرځي، د دې دا معنا چې د خپل رعیت او د خپل نظم ته د تباهۍ اراده اوله ده. نو ځکه حاکم کې به یو خاصیت دی چې هغې به پر کشنۍ کشنۍ خبرو باندې چشم پوشي کوي او مسامحه به کوي. او دویمه خبره دا ده چې د بعضې خبرو به دی برداشت او حوصله لري. که چیرې یو خبره په نظم کې د ده پر مزاج باندې مطابقه رانسي، د هغې متعلق به دی همیشه حوصله کوي او د هغې متعلق به دی برداشت کوي. او کومه څوک چې ملکه په دې کور کې بلل کېږي زنانه ده، د هغې بهترین صفت د ټولو څه مخکې اتباع ده چې دا به د خپل حاکم اتباع کوي، د خپل خاوند خبره به مني. او دویم بهترین صفت په پای کې خاموشي، چې کله د خاوند د طرفه یو ورځ خبره راسه دا به د هغې خبرې جواب نه ول ورکوي، بلکې د هغې په مقابل کې به دا خاموشي اختیاروي. بس که چیرې په کور کې خاوند هغه د چشمپوشۍ څه کار واخلي، په کور کې خاوند په هره خبره باندې د حوصلې او د برداشت څه کار واخلي، او د دې په مقابل کې زنانه هغې د اتباع څه کار واخلي او د خاوند د جواب ورکولو بجای د خاموش پاتې سي، بیا خو به په هغې کور کې د خاوند او د زنانې زندگی د جنت نظیري، بیا به بهترینه زندگی، بیا به د محبت زندگی، بیا به د الفت زندگی، او د هغې اثر به پر بچانو باندې راځي، او بیا به د الفت او د محبت د مزاج بچان پیدا کیږي، او هغه بچان به بیا د مستقبل د معاشرې بهترین افراد او بهترین انسانان، او بیا به زموږ اسلامی معاشره ډیره معموره، ډیره آباده او ډیره د انسانیت ډکه معاشره جوړیږي. نو ما درته ویل چې اولنۍ طریقه خو د زنانې او د خاوند په مابین کې دا ده چې طریقه به د محبت د الفت وي. لیکن خدا نخواسته که چیرې د هغې په مابین کې بعضې د زنانې داسې عادات راسي چې خاوند هغه په دې باندې مکلف دی چې د زنانې د دې عاداتو اصلاح وکړي. ځکه د خاوند پر ذمه باندې یوه دا هم شته چې زنانه کې کم غلط حرکت دی د هغې ګرفت او اصلاح به هم کوي، او خاوند چونکې دا د ذمهواري ده، او د زنانې بعضې عادات دي، د زنانې بعضې اخلاق دي چې هغې د خاوند در برداشت هم وتلی دي، هغې د خاوند در صبر هم وتلی دي، هغې د خاوند د حوصلې څخه هم وتلی دي. نو بیا به خاوند د هغې برداشت بجای د هغې لږ ګرفت کوي. لیکن د گرفت طریقه قرآن کریم په خپله لیکلی دی چې د گرفت طریقه به څنګه کوي. الله تعالی قرآن کریم کې د انسانانو ته وصیت کوي، نصیحت کوي، واللاتی تخافون نشوزهن، چې د کومو زنانو سرکشي راله ستاسو مخت، هغه زنانه بد زبانه سوه، هغه زنانه ناشیزه سوه، هغه زنانه بد اخلاقه سوله، او هغې ستا د چشمپوشۍ څخه، ستا د مسامحې څخه او ستا د صبر و برداشت څخه هغه زنانه غلط تاثر اخلي. نو بیا به ته د هغې د اصلاح فکر کوې،
او د اصلاح طرف ته به متوجه کوي. او د اصلاح اولنی قدم څه دی؟ اولنی قدم دا دی فعظوهن، تاسو به دې زنانې ته اول نصیحت کوئ. او د نصیحت خپلې مرتبې اولنی به یوازې تنې تنها په خپله خونه کې د کور کې د ځانه سره کښېنئ او ورته ووایئ چې زنانې زما او ستا رشته د ورېښمو رشته ده او دومره باریکه د محبت رشته ده، راسه دا زندگی په سنجیدګي تېره کړو، دریم سړی مابین ته نه کو راشوه. کمې دریم سړی مابین ته راشوه کوي بیا مې دا رشته سره شکېږي، ځکه زما او ستا محبت دی او دریم سړی د هغې سره زور کوي او چې کله زور ورسره وسي دا رشته خرافېږي. نو چې کم خراف عادت دی زنانې د عادت د دماغ څخه لرې کړه او په دې شکل د خپل ځان اصلاح وکړه. او زما او ستا دې قرابت کې مناسب نه دی چې دې قرابت مابین له یا زما قریبان راشوسي یا ستا قریبان راشوسي. نو اوله د نصیحت درجه دا ده چې د زنانې او د خاوند په مابین کې به تنې تنها د نصیحت او د وصیت طریقې او خاوند به زنانه تنې تنها کښېنوي او د دې خپل چپلقش و اختلافات په حالاتو به بل څوک نه خبروي. لیکن که چیرې زنانه باندې هغې هم اثر نه لري او زنانه د هغې خبرو در اثر نه لاندې کېږي، نو بیا دویمه طریقه د ټولو څه مؤثره طریقه دی چې زنانه د کم زنانې لور ده چې هغې ستا په رشته کې خواښې بلل کېږي، صرف مابین ته هغه راشوه کول، بس د هغې په مخ کې دا زنانه کښېنول او د هغې په مخ کې د دې زنانې بعضې عادات پیښول او هغې د دې زنانې په حالاتو باندې خبرول. ځکه د مور او د لور په مابین کې بعضې داسې خبرې باریکي چې لور ډېره ځله د مور خبره اوري او هغې مني او هغې د محبت په شکل د هغې منلو ته تیاریږي. نو په دویمه درجه کې نصیحت کې صرف هغه زنانه راګډول، لیکن که د هغې باوجود بیا هم د زنانې څه اصلاح نه وي او زنانه باندې هغه خبره اثر نه لري، نو په دریمه درجه کې بیا داسې څوک راشو کول چې د هغې څه تاثر پر دې زنانه باندې وي او زنانه د هغې خبره منلو ته تیاره وي او د زنانې په دماغ کې د هغې لږ روب وي، لږ خوف وي، لږ دبدبه وي، لکه د دې زنانې پلار دی او نور قریبان دي، بیا هغې دې مابین ته راشو کول او د هغې په مخ کې د دې خپلې زنانې بعضې حالات ذکر کول او خپله زندګي ورسره پیښول. نو په دې شکل باندې بیا د هغې د اصلاح کوشش کول. د ټولو څخه مخکې خو پیغمبر علیه صلات وسلام هغې انسان ته چې دې حالت ته هم مرسوه، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لا یفرق المؤمن مؤمنة، یو مؤمن دې د مؤمنې زنانې سره بالکلیه دې بغض نه کوي. ان کره منها خلقا، که د هغې یو عادت بد در باندې ولګېدی نو د هغې څه مخکې په هغې کې الله تعالی ښه خوی خامخا پیدا کړی دی، بس هغه ښه خوی یې همیشه په دماغ کې راګرځه. چې کله ستا په دماغ کې د زنانې هغه ښه خوی رالی نو بیا به هغه بد خوی هغه ستا په دماغ کې ډېر اهمیت نه پیدا کوي، هغې ستا د دماغ خود به خود ختمیږي. لیکن که د هغې باوجود ته دې حالاتو ته مجبوره سولې او په دې ترتیباتو باندې د هغې اصلاح نه کېدله نو بیا د هغې دپاره قرآن کریم اوله طریقه فعظوهن د نصیحت طریقه ده، په نصیحت به کار کوي. لیکن خدا نخواسته که چیرې د نصیحت په طریقه د هغې اصلاح نه وه نو بیا قرآن کریم دویمه طریقه لیکلې ده وهجروهن فی المضاجع، بیا به د زنانې څه بستره جلا کوي. دا دویمه طریقه ده، په دې نیت باندې چې په دې شکل به زما د زنانې اصلاح وسي. نو د اصلاح دویمه طریقه بستره جلا کول. لیکن د بسترې جلا کولو خپل ترتیب پیغمبر علیه صلات وسلام وایي بستره به څنګه جلا کوي، یا به په دغه کمره کې دننه اوسېږي د دې څه به خپله بستره جلا کوي. ولا تهجرهن الا فی البیت، په دې کور کې دننه که چیرې د صرف بسترې په جلا کېدلو باندې د دې اصلاح نه کېدله بیا به کمره جلا کوي. لیکن دا به نه کوي چې ودې ته کور ورپرېږدي، ودې ته سرای ورپرېږدي، ودې ته مکان ورپرېږدي او ته پر خپل مخ ځینې روان شي. دغه رقم جلاوالی قرآن کریم نه خوښوي او دا زموږ په اسلامي تعلیماتو کې نشته. د ټولو څه مخکې صرف په کمره کې دننه بستره جلا کول او که چیرې په هغې باندې د زنانې اصلاح نه کېږي بیا په سرای کې دننه حجره او کمره جلا کول بس. لیکن د دې جدایۍ په وخت کې دا هم نه ده ضروري چې ته به د هغې سره خبرې بندوې، نه د هغې سره به خبرې کوې، د هغې سره به سلام و کلام کوې، د هغې د ضروري خبرې جواب ورکوې او د هغې سره به پر دې
ټیک د صرف تأدیبي طور، صرف نفسیاتی طور او صرف د کورنۍ معاشرې په خاطر به ځان ناراضه اچي او همیشه به د هغې سره به اوس هم بغض نه کوي، عناد به نه کوي، ځکه بغض و عناد ګناه ده. نه، صرف تأدیبي طور، نفسیاتی طور، جعلي طور ځان خوابدی اچول او په دې نیت باندې ځان خوابدی اچول چې په دې شکل د دې اصلاح وسي. نو خبرې نه پرېښول، سلام و کلام نه پرېښول، د ضروري خبرې جواب نه پرېښول او په دې شکل باندې هغې ته د تأدیب تعلیم ورکول او په دې شکل په نفسیاتي طور هغه دې ته مجبوره کول چې دا د دې خپل بد عمله سره وګرځي. نو حجر فی المزاجی بستر جلا. لیکن که ته بغض کوي، که ته عناد کوي، که ته په میاشتو میاشتو باندې د هغې د خبرې جواب نه ورکوي، بیا خو د هغې د اصلاح کوشش وکړي، په خپله د ځان په ګناه کې مبتلا کړي. په ګناه عمل باندې د چا اصلاح نه کېږي چې ته یو عمل په خپله په ګناه کې اخته او د هغې اصلاح پکې په دې باندې نه کېږي. د دې حدیث ما تحت علماو یو مسله لیکلې ده، د یو سړي دپاره چې کله د سفر ضرورت رالی، نو د سړي دپاره د سفر مسافت او مقدار او زمانه دا د 4 میاشتې څه زیات د زنانې د خوشحالۍ او خوشدلۍ او د زنانې د اجازت څخه بغیر ناجایز عمل دی. که یو سړی سفر کوي نو که په 4 میاشتې دننه کې د سفر ختمیږي، خو ډېره ښه ده، د زنانې اجازت او خوشحالۍ ته ضرورت نشته. لیکن که د سفر د 4 میاشتې څه اوړي زیاتیږي، بیا که دی د زنانې د خوشدلۍ او د زنانې د اجازت څخه بغیر کوي، بیا دا د سفر ټوله دورانیه ګناه ده. بیا په سفر کې دی په لمانځه دی هم په ګناه اخته دی، بیا دی بیده دی هم په ګناه اخته دی، ځکه دی کې دی د زنانې حق تلفي کوي او د هغې د ده پر ذمه د هغې د حق ادا کېدل دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د امارت دوره دی، د ده در لاس چې څومره خلک لاندې دي، نو هغې ټولو ته د خپل فرمان جاری کوي. ورته دې مجاهدینو ته وایه چې کوم څوک د جهادي سفر کوي نو د 4 میاشتو څه زیات سفر به څوک نه کوي. په 4 میاشتې دننه کې به خپل کور ته راځي. البته که د یو چا ضرورت و چې د 4 میاشتو څه زیات سفر کوي، بیا به د زنانې خوشدلي حاصلوي او د زنانې معافي به حاصلوي او زنانه به خپل حق ور معافوي او اجازت ورکوي، د هغې څه وروسته به بیا دی روانې شي. نو ځکه د نارینه دپاره، د خاوند دپاره د زنانې د اجازته بغیر د 4 میاشتې څه زیات سفر دا زموږ فقهاو ناجایز عمل بللی دی، که هر څومره مقدس سفر دی. یو سړی دی د حج په سفر باندې فرضي حکم دی، که چیرې د ده د حج ترتیب په 4 میاشتو کې دننه سره رسیږي، خو ډېره ښه خبره ده، د زنانې نه اجازت غواړي نه د زنانې معافي غواړي. لیکن که چیرې د حج سره دی هلته په مکه کې یو څه د نفلي عباداتو دپاره وخت تېروي او د هغه وخت در 4 میاشتې زیات اوړي، بیا خو فقهاو لیکلي دي چې د زنانې اجازت ورسره نه وي، په دغه وخت کې که دی په مکه کې عبادت کوي د زنانې حق تلفي د دی په ګناه باندې مبتلا بلل کېږي. نو پر دې باندې د علم د طلب سفر هم قیاس کوي چې یو سړی د علم په طلب سي، پر دې باندې د تبلیغ او د دعوت سفر هم قیاس کوي او پر دې باندې د جهاد سفر هم قیاس کوي او پر دې باندې ټول دینی سفرونه قیاس کوي چې هغې د 4 میاشتې څه کم دا د زنانې بې اجازته سړي ته جایز دی، او چې کله در 4 میاشتې زیات واوښتی نو بیا سړی د دې زنانې په حق تلفي باندې ماخوذه دی. چې کله د جهاد سفر نه دی جایز، چې کله د تبلیغ او د دعوت سفر نه دی جایز، چې کله د حج غوندې د مقدسې فریضې سفر نه دی جایز، نو یو سړی چې په کاروبار پسې ځي، یو سړی چې د پیسو په ګټلو پسې ځي، یو سړی په خپل ملازمت و نوکري پسې ځي، نو د هغې دپاره به د 4 میاشتې زیات سفر د زنانې د اجازته بغیر څنګه جایز وي. نو ما درته ویل که هلته ولاړ سي بیا خو د زنانې حق تلفي ده، بیا به دی لمنځونه کوي، بیا به دی روژې نیسي، بیا به دی بیده بیا به دی ویښي او دا ټوله زندګي به د زنانې د حق تلفۍ په خاطر په ګناه کې تېرېږي. نو ځکه د زنانې د ټولو څه مخکینۍ درجه د هغې د اصلاح دا ده چې سړی وعظ ورته وکړي، او که چیرې په وعظ باندې خبره نه کېدله نو بیا قرآن کریم یې وهجرهن فی المضاجع، دویمه طریقه دا ده چې بستره ځینې جلا کړي، او که چیرې دا طریقه هم ډېره نه وه کارګره، ځکه د بعضې زنانو په مزاج کې ډېره سرکشي، هغې په دې خبره باندې هم څه اعتدال ته نه راځي، سیده لارې ته نه راځي، نو بیا خو قرآن کریم وایي وضربوهن،
درېیمه طریقه یې دا ده چې بیا به یې وهي دا زنانه، بیا به ضرب ورکوي، لیکن د ضرب حد به څومره به یې وهي او پر کم عمل باندې به یې وهي او په څومره زمانه کې به یې وهي او په کم شکل باندې به یې وهي. د ټولو څخه مخکې خبره ده سړی به ډېر کوشش کوي چې دې حد ته خبره نه ورسیږي، یا د وعظ په طریقه باندې د هغې اصلاح وسي یا د بسترې جلا کولو په شکل د هغې اصلاح وسي. در ډېره حده پورې هغه نهایت کوشش د سړي به دی چې دې خبرې ته حد نه ورسیږي چې ضرب ته ورسیږي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حجة الوداع کې خطبه بیانوي، 1,25,000 صحابه کرام ناست دي او د پیغمبر د زندګۍ آخرنی کال دی او پیغمبر خپل وصیت دی امت ته پرېږدي. په هغه وصیت کې پیغمبر علیه صلات وسلام ډېرې خبرې وکړي. په هغې کې یوه خبره دا هم ښکاره کړه، علما ته دا ډېر بد عمل معلومیږي، دا ماته بد اخلاقي معلومیږي، دا ماته د غیرت خلاف معلومیږي چې د ورځې په سر کې یو سړی پر زنانه راغورځېدلی دی او زنانه داسې وایي لکه مالک چې پر غلام راغورځېدلی، لکه یو حاکم چې پر مجرم باندې راغورځېدلی، او د ورځې په اوږدو کې زنانه پر سر باندې وایي او ډبوي، او چې کله د شپې وخت راسي د خپلو خواهشاتو د طرف ته برته د هغې و طرف ته رجوع کوي او د هغې و طرف ته ځان مجبوره بولي. پیغمبر علیه السلام وایي دا ماته بد عمل را معلومیږي، دا ماته د بد اخلاقۍ عمل را معلومیږي او زما د دې عمله څه په زندګي کې ډېر نفرت دی. نو ما درته ویل د ټولو څه مخکې خو پر دې خبره باندې ډېر زور کول چې نوبت دې حد ته نه ورسېږي، لیکن خدا نه خواسته که دې حد ته نوبت ورسېدی نو بیا به څنګه وایي. پیغمبر علیه السلام قرآن کریم وایي چې وضربوهن، قرآن کریم خو د ضرب اجازت کړی دی، لیکن پیغمبر علیه السلام وایي ضرب څنګه ضربا غیر مبرح، داسې وهل به نه وي چې هغې د دې پر بدن باندې نشان جوړ کړي، او داسې وهل به نه وي چې هغې ودې ته تکلیف وله ورکړي. یعنې دا معنا چې هغې وهل به په دې اراده باندې نه کوي چې پر دې خپل خشم کاږي، په دې اراده باندې به نه کوي چې د دې سره زه بغض و عناد لرم، او په دې اراده باندې به نه کوي چې زه خو خاوند یم دا زنانه ده او زه زبردست یم او دا کمزورې ده. نه، صرف ما مخکې درته ویل د دې اصلاح به دې په نیت کې، د دې راګرځول به دې په نیت کې، او جعلي شکل تعدیبي طور او نفسیاتي طور به سړی ځان په خشم کې اچي او یو داسې کار او یو داسې واری به ورباندې کوي چې د هغې په خاطر دا لږ د خوف او بیرې سره راسي مخامخ سي او د هغې په خاطر دا د دې خپل عمل سره وګرځي. نو د وهلو شکل به هم ضربا پیغمبر علیه السلام ضربا غیر مبرح، وهل به داسې چې د هغې پر بدن به نشان نظیم پیدا کېږي، او وهل به داسې چې د هغې په خاطر به دا په تکلیف او په پریشاني کې نه مبتلا کېږي. پیغمبر علیه السلام زندگی و پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابو ته نصیحت کوي، ورته لا تضربوا اماء الله، دا د الله بندگان دي، دا د الله مینځ دي، دا د الله مخلوق دی، دا به نه وهئ. د زنانو متعلق پیغمبر علیه السلام دې ته وایي چې کله د پیغمبر علیه السلام حدیث صحابو واورېدی، زموږ او د صحابو دا فرق دی. صحابو چې کم حدیث واورېدی هغې په غوږ باندې د پیغمبر د خولې څه واورېدی، د هغې په مخ کې د حدیث قطعي ثبوت سو، دا حدیث یقیني سو، قطعي سو، او دا د الله تعالی وحی غیر مطلوع دي. که پر هغه ځای باندې هغه صحابه د هغه عمله څه انکار وکړي نو نعوذ بالله سړی د کفر د خطرې سره مخامخ کېږي. یو چې کم حدیث در ما ته را رسېدلی دی په اوږده سند باندې حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نو دا حدیث ځني سي. اوس پر دې باندې زما او ستا دپاره اعتقاد ساتل، عقیده ساتل دا واجب عمل دی، او که د دې څه یو سړی انکار وکړي انکار یې ګناه ده، لیکن سړی ډېر ځله د کفر د خطرې سره نه مخامخ کېږي. لیکن صحابه خو د حدیث په خپله د پیغمبر څه واورېدی، هلته سند نسته، هلته د صحابه غوږ دی، د پیغمبر ژبه ده، نو هلته حدیث قطعي ثبوت دی. په هغه ځای کې بیا که سړی انکار وکړي نو هغه خبره بیا ستړې جوړېږي. زموږ دماغو کې کله کله یو خبره راسي، زه دا زموږ د ډېر احمقانه فکر بولم. بعضې خلک وایي کاش کې الله تعالی موږ د صحابو په دور کې پیدا کړي وای، د صحابو د زندګۍ برکات مې لیدلی وی او د صحابو ژوند مې لیدلی وی او پیغمبر مې لیدلی وی او د پیغمبر د خولې خبرې مې اورېدلی وی.
ځان ګورئ دا د الله تعالی حکمت دی او الله تعالی هر کار پر حکمت کوي. الله تعالی زما او ستا سره ډېر احسان کړی دی چې په دې زمانه کې پیدا کړي. ورنه د صحابو زمانه خو هغه زمانه وه چې هلته د سړي په معمولي تغییر باندې د انسان ایمان یو طرف او بل طرف ته کېدی. هلته خو به هره خبره تا داسې په باریکي باندې منله چې کومه خبره دي د پیغمبر د خولې څه واورېده، که د یو ګړی د هغې څه انکار کړی وی دستي د ایمانه څه سړی خلاصېدی. هلته خو صحابو داسې جانثاري وکړله، هغې قرباني وکړله، هغې خپل ځانونه د دین داسې ترتیباتو ته ورسول چې دنیا کې د جنت زیري ورباندې کېدل. لیکن ما او تا غوندې سست او غافله انسانان، زما او ستا غوندې عیش پرسته انسانان، زما او ستا غوندې راحت پرسته انسانان چې په هغه دور کې وای نه معلوم چې زما او ستا به دومره ظرف او استعداد وای چې موږ به د پیغمبر علیه صلات وسلام د ټولو خبرو خیال ساتلی او کوه نه وای. نه معلوم چې هلته د لږ کمزورۍ په خاطر ما او تا کم اسفل سافلین ته رسېدلي وای. نو په هر حال پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابو ته نصیحت کوي وی لا تضربوا اماء الله، دا د الله مینځې دي، دا د الله بندګانې دي، د دې سره به احسان کوئ، دا به نه وهئ. چې کله د پیغمبر د خولې څخه دا خبره راووته، صحابه د پیغمبر د عمل څومره پایبنده دي، بیا د وهلو په نیت باندې یو سړی د زنانې ته سترګې نشي ور اړولی، ځکه خو د پیغمبر د خولې څخه یې اورېدلی او پر دې باندې دا حکم دستي لازم سو. چې کله څه زمانه تېره سو صحابه ډېر حیران دي. حضرت عمر رضی الله عنه چونکې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره لږ عادت لري، بره رالی ورته یې د الله رسوله زئرنا النساء علی ازواجهن، دا زنانو د وهلو څه تا موږ بند کړو، دا زنانې خو اوس پر موږ باندې دی سپې لکه زمریانې، لکه زمری چې پر سړي حمله کوي، دا زنانه موږ ته د خبرې داسې جواب راکړي. ورته دا زنانې اوس پر موږ باندې دلاوره سوې، دې زنانو زموږ سره ډېره بهادري روانه کړه او دا زنانې اوس سهار او ماښام زموږ په دې حقوقو کې کمای کوي. ای د الله رسوله د دې زنانو سره اوس موږ څه وکړو؟ پیغمبر علیه السلام چې د حضرت عمر خبره واورېده نو فرخص فی ضربهن، پیغمبر علیه السلام باندې د لږ رخصت ورکړي، ویل داسې لږ لږ یې وهئ. چې کله د پیغمبر د خولې څخه برته د وهلو رخصت راورسېدی نو یوه میاشته تېره سوه، دویمه میاشته تېره سوله، صحابو د زنانو د تعدیب لږ ترتیبونه روان کړو. دویمه میاشته بعد ډېرې زنانې د پیغمبر کور ته راغلې. پیغمبر علیه صلات وسلام دستي مسجد نبوي کې ممبر باندې کښېناستې، صحابه یې ټول د مدینې دانا طلب کړو. رسول ورته وایي لقد طاف بآل محمد نساء کثیر، نن زما کور ته د مدینې ډېرې زنانې رالې او یشکون ازواجهن، ټولو د خاوندانو شکایت کوي چې دا خاوندان زموږ سره تیزی کوي. پیغمبر ورته اولئک لیس بخیارکم، چې کم سړی د دې زنانو سره تیزی کوي تا په تاسو کې غوره خلک نه بلل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام برته صحابو ته لږ تعدیب ورکړی چې نه داسې به نه ورسره کوئ. نو د دې معنا دا ده چې په بعضې حالاتو کې چې د نصیحت کار نه وسي نو بیا به ته د زنانې د تعدیب دپاره د هغې څه بستره جلا کوې، او که چیرې د بسترې په جلا کېدلو باندې هم د زنانې اصلاح نه وسوله نو په درېیمه درجه کې الله تعالی تا ته د ضربو د وهلو حکم درکوي. لیکن په ضرب کې ما دوه شی درته پیش کړو، یو به وهل په داسې شکل چې د هغې پر بدن به نقصان نه په جوړي شي، او دویم به وهل په داسې شکل چې هغې ته به ډېر تکلیف او مشکل نه جوړوي. لیکن دا غي باوجود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وهل ناخوښه بللی دي. یو سړی به زنانه داسې نه وي لکه بادار چې پر غلام را غورځېدلی، لکه یو حاکم چې پر مجرم باندې را غورځېدلی، چې نه د هغې سر قتل کېږي، نه د هغې پښې قتل کېږي، نه د هغې بدن قتل کېږي، نه د هغې اندامونه قتل کېږي. د دغه رقم وهلو اجازه پیغمبر علیه السلام هم نه ورکوي، اسلامي تعلیمات هم نه ورکوي، او قرآن کریم هم نه ورکوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وخت کې وفات راځي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې نه زنانې دي، او هغې څه د اسمانه سره شو سوي فرشتې نه دي، د عامې معاشرې زنانې دي. د هغې په مابین کې د بنو مسله د نه زنانې دي نه سره سره بنې دي. نو هلته د دې بنو په مابین کې هم څه اختلافات راځي، او هلته د پیغمبر غوندې رحمدله انسان دی خاوند، نو د هغې زنانو د خپل خاوند سره هم څه اختلاف راځي.
خبره سره پورته کیږي په کور کې، خبره سره کیږي، خبره په تیزی باندې کیږي، خبره په نرمي باندې کیږي. لیکن حضرت عائشه مبارکه وایي چې پیغمبر ټوله زندگی در مرګ پورې تیر کړه، د پیغمبر د خپل زنانو سره د وهلو نوبت نه رااله چې پیغمبر پر یو زنانه باندې لاس پورته کړ. نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داولو چې کله به د یو زنانې کور ته ورتلی نو هغې به همیشه پر دې خوله باندې تبسم د خوشحالۍ په شکل، د خندا په شکل، د محبت په شکل، د مینې په شکل به دې زنانې کتل او د دې زنانې سره به د پیغمبر علیه السلام د مینې زندگی تېرېدله. نو د وهلو اجازت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بعضې حالاتو کې ورکړی دی. که تا له هسې بغض درلی، که یو ورځ ستا په ډوډۍ کې مالګه لږ ډېره وه، که یو ورځ ستا ډوډۍ سوځلې وله، که یو ورځ ستا سالن ستا پر طبیعت باندې نه و جوړ، بیا به زنانه ته پوچ رد ویل، بیا پر زنانه راغورځېدل، بیا د زنانې پلار و مور سره یو کول، بیا د زنانې بدن نه کتل، دا ټولې ګناه کبیرې دي او د دې ټولو سزا الله تعالی د قیامت په میدان کې د نارینه ته ورکوي. ځکه دا خو څه مینځه نه ده، دا خو څه حیوان نه دی چې تا په پیسو رانیولی دی، د دې خو څه الله ته مالک نه یې ګرځولی، دا حره ښځه ده، دا آزاده ښځه ده، صرف د نکاح معاهده یې ستا سره راغلې ده. نو د نکاح په خاطر دا ستا په منځیت کې نه راله، د نکاح په خاطر باندې ته د دې مالک نه جوړ شوی، د دې پر تا باندې خپل حقوق دي. که ته دغه اعمال کوې دا ټول ستا دپاره ګناه کبیرې دي او د دې ګناه کبیرو سزا به الله تعالی د قیامت میدان کې تا ته درکوي. چې د کم چا زندگی د پیغمبر پر سنت طریقه و هغې د دې خبرو عجیبه خیال ساتئ. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه ته الله تعالی خلیفہ حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله ورکړی. هغې به په خپلو تعلیماتو کې کله کله د خپلو متعلقینو ته ویل ول الحمدلله د خپلې زنانې سره مې 55 کاله عمر تیر سو، لیکن د 55 کاله عمر کې در اوسه پورې په بدله لهجه باندې ما د خپلې زنانې ته خبره نه وکړه. په عام عادي خبره باندې مې زندگی ورسره تیره کړه، یو ورځ داسې نه راله چې د خشم په خاطر زما په دې لهجه کې لا لږ بدلون راغلی. بره به ویل چې خلک کرامت دا بولي چې سړی پر اوبو باندې تګ کولی شي، خلک کرامت دا بولي چې سړی په هوا باندې الوزي، لیکن کرامت دا دی چې د سړی د الله د مخلوق سره 55 کاله د زنانې شکل دی او ستا په نکاح کې د 55 کاله زندگی سړی داسې ورسره تیره کړي چې سړی په بدله لهجه باندې د هغې د زیرېدو په خاطر خبره نه وکړي. هغې به وی په خدای قسم د ټولو کرامتو څه لوی کرامت دغه دی. هغې به د هغې چې کومه د کور زنانه وه هغې به وی چې په ټوله زندگی کې د حکم ماته نه وسو چې دا وکړه، چې کله به په کور کې ناست و تږی به سو د ټولو څه مخکې به په خپل ور ولاړ سو به مې راوستې. هغې وی ما به بیا د ځان دا سعادت بالی چې دا د الله تعالی دومره نیک بنده چې الله تعالی د پیغمبر په سنتو باندې داسې عمل ورکړی دی او زه چې د په خدمت کې زندگی نه کم تیره د چا په خدمت کې به یې تیره کم، نو ما به بیا په دې جذبه باندې د دې خپل خاوند خدمت کوی. نو زندگی دغه ده. حضرت علامه عبدالحی رحمه الله ویل چې ما په ټوله زندگی کې ځان ته د حاکم په نظر نه دي کتلی، زه حاکم نه یم، زه خادم یم، زما زندگی به ټوله په خدمت کې تیریږي، زه الله تعالی دې مځکې ته د خدمت دپاره راستولی، زه د خپلې زنان یم خادم یم، د هغې خدمت کوم، زه د خپلو بچانو خادم یم، زه د خپلو قریبانو خادم یم، زه د خپلو متعلقینو خادم یم او زما زندگی دلته د خدمت ده او زما زندگی به ټوله په خدمت. چې کوم چا زندگی د خدمت ده هغې به بیا پر چا باندې څنګه حکم کوي چې ولاړ شه دا کار وکړه. هغې به وی لوی تصوف هم دا دی چې تسبیح و سجاده و دلق نیست. تصوف دا نه دی چې سړی چپنه اغوستې ده او سړی شی تسبیح په لاس کې دي او سهار و ماښام په سبحان الله او په ذکرو کې ورباندې تیریږي. تصوف دا دی طریقت وجوز خدمت خلق نیست، د زنانې خدمت، د خاوند خدمت، د زنانې خدمت، د بچی خدمت، د قریبانو خدمت، د متعلقینو خدمت. تصوف و طریقت و بزرګي دغه شی ده. نو چې کم چا په زندگی کې ځان خادم پرز کړی دی، دا خو به مې اورېدلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کور ته رالی د زنانې سره به پسونه لویشل، د پیغمبر علیه السلام چې به کور ته رالی ځای به جارو کوی او پیغمبر علیه السلام چې به کور ته رالی د زنانې سره به د کور په کارو کې خدمت او لاس اخته کوی. یا در پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کائنات د الله تعالی سره لوی به څوک بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر د پیغمبر اصل ور ذات په دې کائناتو کې د الله تعالی سره لاندې بیا نه دی پیدا شوی.
ځکه دا د زندګۍ هغه ترتیب دی او دا هغه د بندگانو د حقوقو د ادا کولو فکر دی او دا زموږ د پیغمبر سنت دی او دا زموږ د اسلامي معاشرې ترتیب دی. زندگی په محبت کې تیرول، چې کله د خاوند د طرفه محبت راسي زنانه غریبه د هغې د محبت انتظار کوي، هغې په سرشتو په خټه کې الله داسې وفا ایښې ده، په خدای قسم د خاوند د طرفه د وفا اشاره وسي چې هغه د دې خاوند پر وفا ځان قربانوي، لیکن تجاوز د خاوند د طرفه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت عایشه مبارکه ډیره محبوبه زنانه چې کله ډیره ورته ګرانه نو ده به د ناز نوم ورباندې ایښوی حمیره، زنانه باندې د ناز نوم ایښول دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه وه. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجرې مبارکه کې ناست دی، حضرت عایشه مبارکه د باندې په لوښي کې اوبه څښي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ګوري تونګ دی یا منګی دی هر شی چې کله هغې اوبه پر خوله باندې پورته کوي ورته ای زما حمیره یو څه اوبه ماله پرېږده. اوس داسې نه ده چې په کور کې اوبه نسته، صرف د هغې د محبت په خاطر ورته ما ته یو څه اوبه په دغه منګي کې راپرېږده. هغې چې کله اوبه وڅښلې په منګي کې لږ اوبه دله راوې، هغه فاته اوبه مره چې دا خوله پرېږدي وایي حمیره پر کوم ځای تا خوله کښېښوه، پر دې منګي باندې داسې ګوري، هغه ورته زما شونډان پر دې ځای باندې ولګېدل، پیغمبر علیه السلام پر هغه ځای باندې شونډان لګوي دا اوبه څښي. تاسو دا شان محبت دې زنانې ته ورکړئ، تاسو د دې زنانې په زړه کې دا محبت چې زما ستا سره دومره مینه ده، زما ستا سره دومره محبت دی، زما ستا سره دومره الفت دی، بیا تاسو د هغې محبت وګورئ چې د هغې په د دې محبت په جواب کې هغې د دې کور پالنه څنګه نه کوي، هغې ستا اتباع څنګه نه کوي، هغې ستا د بچانو حفاظت څنګه نه کوي، هغې ستا سره په وفا او په خدمت کې زندگی څنګه نه تیروي. دا د انسانیت مزاج دی، د محبت جواب محبت دی، د الفت جواب الفت دی، د مینې جواب مینه ده. که چیرې ستا د طرفه محبت دی، ستا د طرفه الفت دی او ستا د طرفه ښه شکل دی، نو بیا خو زنانې به یقینا هغه ته په ډېر ښه شکل تیارېږي. او که ستا د طرفه همیشه بغض دی، عناد دی او هغې زنانې ته د یو زرخرید غلام په شکل باندې ګوري چې ما خو په پیسو رانیولی مریی دی او ستا هغې همیشه پوچوره دی او ستا د طرفه بغض دی عناد دی، بیا به د هغې څه د څه محبت تمنا وکړي. نو ځکه زندگی دا د ټوله انسانیت څخه نږدې زندگی دا د خاوند او د زنانې زندگی ده. دا یو د بل دپاره لباس دی، د لباس څخه په یو وخت کې سړی نه مستغني کېږي. نو په دې وخت کې خامخا د دوی په مابین کې د زړونو ترتیب دی. پیغمبر علیه السلام وایي جبلت القلوب على حب بعضها وعلى بغضها، دا زړونه الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې دې زړه کې د دې زړه محبت وي، په دې زړه کې د دې زړه بغض وي. نو که چیرې د زنانې سره د سړي په مزاج کې مناسبت نسي را، نو بیا الله تعالی بغیر د ښه صفته په دنیا کې مخلوق نه دی پیدا کړی، د دې زنانې ښه صفت په دماغ کې راګرځول، او چې کله د دې ښه صفات ستا په دماغ کې هغه بد صفت ستا په دماغ کې ډېر اهمیت بیا نه پیدا کوي. لیکن که چیرې په هغې باندې نه کېدله او ستا خبرې د اصلاح ترتیب ته راله، نو بیا د ټولو څه مخکې نصیحت کول او ما د نصیحت خپله طریقه پیش کړه. که چیرې په نصیحت باندې خبره نه کېدل، بیا د هغې د اصلاح دپاره بستره د هغې د ځای څخه جلا کول، او که چیرې په هغه باندې هم ترتیب نه کېدی، نو بیا د هغې دپاره د ضربو د وهلو ترتیب خو د شریعت په دایره کې دننه بیا قرآن کریم د دې د اصلاح دپاره دغه ترتیبات بیان کړي دي. لیکن ما درته ویل د پیغمبر یو سنت پر ځای کوئ، زه ستاسو ذمهواره یم چې ستاسو زندگی به د خپلې زنانې سره د جنت زندگی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ستړې زندگی وه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غزواتو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به پریشانی وي، لیکن حضرت عایشه مبارکه وایي چې په هر څومره پریشانی کې به چې زما کور ته به راننوتی، د ده مبارک پر دې خوله به تبسم و د خندا او د خوشحالۍ اثار او د هغې به پر ما باندې دومره زیات اثر پروت و چې بیا به زما او د زندګي ډېره په محبت سره تېرېدله. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د بندگانو د حقوقو فکر راکړي. اوس آیا دا مسله د زنانې د حقوقو چند باریکې مسلې که زندگی و بیا به پر روانه جمعه کې بیانو. الله دې د عمل توفیق راکړي. واخر